د دې پروګرام پر جوړولو کې د دې یو زبردست کردار دی او دومره مینه دومره محبت چې هر څه په ځای پرېښودل راغله. ظاهر استاذ دا مایک والی نن کوم پروګرام چې دی نو دې کې نور جمال استاذ هم تا نه بغیر دا پروګرام نه کولو او زم تاسو نه بغیر نه راتلم. یاره بس دا نور جمال ما باندې ډېر ګران دی که نه ګنې هلته کې ډېر اوس هم راپسې ټېلیفونونه کېږي چې مېلمانه راغلي دي که نه نن هم ستا مېلمانه صاحب چې وختي تا پسې درلم زه نو مېلمانه دې په دیره کې وو بس هر څه هم پرېښو مېلمه کو چې دا ملګري وګورو که نه خو ډېر ماشاءالله ډېر ښه ښه هغې وکړه یاره ښه څنګه د لوند خوړ د ټیلنټ نه نه ډېر مزېدار متاثره شوې ډېر 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 نو مطلب دې د موخې ورکول پکار دي که نه بالکل بالکل نو ستا خو هم یو اکیډمي ده او پکار ده چې لږ دا خلک نور لږ پالش شي او دی راشي نور جمال صاحب پېښور ته راولي چې دوسته کاره چې موږ خو چې داسې کوم سړی راغلی دی که نه نو په دې پل کې مو پرې چا نه په زندګۍ کې لالچ نه رای کړی بس چې څه راته راغلي مې ورته دغه کړي دي ننني مې فعل خوند وکړو نن دا مې پل مزه وکړه که نه چې ما ته هغه زاړه وختونه را یاد شول حجرو مې پلونه نه دي پخوا به چې کېده که نه انشاءالله چې ډېر خوند دې وکړو یاره او بیا چې داسې محفل وي او ظاهر ماشوخېل پکې څه ونه وایي نو بیا خو خوند نه کړي مړه بس زمونږ دا ټول وروڼه دي که نه ټول ښه دي مونږ نه پوه شوې ډېره مننه یو کلام تا ویلی دی نه تور دی نه سپین دی غنم رنګ دی زما خوښ دی هغه ما چې په خپل چینل ورکړو زما خیال دی د لاکو نه بره کسانو کتلی دی او ما هغه ورځ په ریډیو باندې زموږ یو پروګرام دی تماشا په هغې کې ما وغږولو دومره ټېلیفونونه راغل چې دا څنګه چل دی او دا کوم ځای کې وکړه بالکل نو محنت چې یو سړی کوي محنت داسې دی چې نن سبا ښه طرز او ښه شاعري که نه دا د فنکار ډېر یو ښایست دی مطلب دی چې ستا انتخاب هم چې کوم دی نو د ښې شاعرۍ دی د ښې شاعرۍ دی ښه ډېره مننه نور بهر حسن جمال دلبرا درستی خو باری یو داشنه په کار کې سستی چې مې یو لیپو بې د حاله نوري بیا دي د رقیبانو پټې لستی پریوتل د رقیبانو په سر کاڼي ما چې خورې ستا د در په تندي لوستي په پاني عمر تکیا مکړه حمیده دا د خواست جامې بسو لري اغوستي زما د زړه د در نه نشو هغه ښکلی خبر زما د زړه د در نه نشو هغه ښکلی خبر شلو د عشق په لیونتوب د هر یو کلی خبر شلو د عشق په لیونتوب زما د زړه د در نه نشو هغه ښکلی خبر
پیجنی دلیونتو می تر اٹکا رسیدلے خبر دلیونتو می تر اٹکا رسید شلو دیش بلیونتو می هر یو کلے خبر زما د زړه د درنن شو هغه ښکلی خبر ما خود غره بسر ټپا د محبت کړي دا ما خود غره بسر ټپا د محبت کړي دا ما خود غره بسر ټپا د محبت کړي دا وای قربان می هر سړی تا رسول خبر وای قربان می هر سړی تا پلیوانتو می هر یو کلی خبر ما د زړه د درنن شو هغه ښکلی خبر حال ورته نه وایم دا زه سحر نسیم د ځان زمانه مخکې زما یار ته رسېدلی خبر زمانه مخکې زما یار ته شلو د عشق لیوانتو می هر یو کلی خبر ما د زړه د درنن شو هغه ښکلی خبر هغه ښکلی خبر هغه ښکلی خبر هغه ښکلی خبر السلام علیکم زما د لالونو عزتمندو کتونکو لیدونکو نن ستاسو د چینل د لالونو کیمرا لوند خوړ ته راغلی ده لوند خوړ هغه ځای دی چې کله موږ په ریډیو تیرې روازونه پروګرام شروع کولو نو ابتدا یې د دې کلي نشي وه بیا مخامخ تاسو د هنرمند وینئ په دې کې نور جمال استاذ د ډېرې مودې نه زما د ملاقات د ظاهر ماشوخیل استاذ په ځای کې وشو او بیا دې ماته چې زموږ په علاقه باندې بلهاشي ټیلنټ دی خو چې ته چا وله موقع نه ده ورکړي نو له دې خاطره زه لوند خوړ ته راغلی یم او په دې کې موږ سره چې کومه زیاته مرسته ده نو هغه د نور جمال استاذ ده چې دا ټول اهتمام دی وکړو بیا اجمل خان د دې ریکارډینګ کې او بیا د چا په ځای کې چې موږ د عارف خان ارشد خان دی په ځای کې پروګرام وکړو ګلنهار حاجي صاحب نو د دې ټولو ملګرو مرسته پکې شامله ده نو دا فنکاران هنرمندان ناست دي نو غواړم چې دوی سره څو خبرې وکړم او دوی خپله پېژندګلي وکړي نو آغاز شروع به وکړم د نور جمال استاذ نه ځکه چې دا سرلښکر دی نو نور جمال استاذ اول خو درته زه په دې پروګرام کې هر کله ویم که نه کله خو ستاسو دی دا راته ووایه چې څه سوچ ستا په ذهن کې څه چې ما ته به ډېر وختي وي چې راشه په دې لوند خوړ کې بلا شی فنکاران دی سره خبرې اترې وکړه اسلام صاحب زه خو ستا ډېر شکر ګزار یم چې ته زموږ د داسې ساده دغه ماحول رالی او دونه ظاهر ماشوخیل زموږ مشر
هغه بیا ډېر مشکور یم، ډېره مننه آها. ستا د دې دغه راتګ. خو بس زما د ډېر وخت نه خواهش و د هلکان دي دا شغل میله کوي، بل پروفیشن دي دا هم نه ده چې دغه دي. نو زما دا خیال و چې دی دا فن کوي نو چې په ښه طریقه وشي او ستاسو مشرانو په دغه وشي، دې چینل ته دغه وکړي، دا هنرمند چې کم ناست دي نو دی کوي، خو داسې خبر نه دي د دې نه چې یاره د دې مقصد څه دی. صحیح دی جی. د دې مقصد دا دی چې لاول خو یو څیز نه پکار، خو نه پروفیشن له خدا پکار وي چې یاره دې صحیح ځای ته ځان ورسوي. پکار ده بالکل چې دې پروډیوسرو پیژني، دې چې دې سازندو پیژني، دې موسیقارو پیژني، دې ریډیو پاکستانو پیژني، دې پی ټي وي پیژني، نو دې به بیا هله هنرمند جوړ شي. بېشکه کله که دا نه شوي که نه نو دې هنرمند نه یوازې پروګرام نه دی. زه پروګرام له لاړم هغې کې به داسې مشران راغلي، اسلم صاحب به ناست دي، زهیر معشوق خیال صاحب به ناست دي، نو چې هغې دا وپېژني چې دا هنرمند دی. صحیح دی. نو بس نو ښه دا راته ووایه لږ خپله پېژندګلي وکړه چې ستا تعلق د کوم ځای سره دی او دا فن تا مخې ته تبلې پرتې دي، دوکړې پرتې دي. صاحب زما د لونخوړ سره تعلق دی، بلکې بس ما دې فن ته دغه کو، زما خپله خوښ و، ښه فنکاران مې ډېر زیات خوښ وو. ښه چېرته چې به پروګرام کې زه ماشوم وم، چېرته به زنانو سره لاړم، هلته به فنکار راغلی و، بس زه به تمامه شپه هغه فنکار ته ناست وم. هغه هر څه به مې پرېښودل، دلته به خادی والی یار وروره ته مونږ پروګرام له راوستی که ته څنګه چل دی. بس زما به هنرمند خوښ و. یو ځل ډېر ماشوم وم، په یو پروګرام کې عظمت راغی، زمونږ مشر عظمت الله دې وبخي، الله دې وبخي. هغه زه هغه ته غلی ناست وم په پروګرام کې، بس چې کله دغه شم ما ته ویل یاره ته وختي راسې ناست یې څنګه چل دی، ته څه هنرمند یې یا څه؟ ما ورته یاره زه خو دکه شان دې زنانو سره دوکړی غږوم، ماشوم راوستی یم زنانو پروګرام له. بس تمامه شپه هغه ته هغه اخر کې بیا ووایي چې بهی ته راشه کښېنه مونږ سره. بیا هغه سره زه کښېناست، بس دا زما شغل وجي. دا د دوکړو دا فن دې د چا نه زده کړی دی؟ صاحب زما دوه استادان دي، ښه یو په مردان کې دی، ښه ملوک بابا خدای پاک دې وبخي. امین. کله چې زه دې دغه ته ورسېدم بیا ما هغه له شکره ورکړه ښه بابا له. بیا دویمه دغه چې مې و هغه په کوواټ کې دی ګلاب استاد، ښه هغه له مې شکره ورکړه. کورنۍ کې مخکې څوک و فنکار؟ جي زما ورور و جي. ښه او هغه حافظ فریدګل سره و، ښه سید جمال نوم یې اوس دلته ممبر هم دی ښه او هغه هنرمند و پکې. ښه زه به هغه سره یو ځای لکه ګرځېدم. شوقیه راوتي یې؟ نه شوقیه نه یو، پروفیشن یو. ښه 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 پروفیشن یو، شوقیه نه یو، کسبدار یو، خو صحیح. او بس زما پکې داسې خوښ و، نور زما په کورنۍ کې څوک نه کوي، دا رواره مې دی تبله غږوي. دا الله دې شروع کړه چې زه دې فن ته راووتم، دغه شوم، دا ټول خلک چې دي دا ما سره تله راتله، نو بیا مې د دې روارم شوق پیدا شه، د دې زوی مې هم شوق پیدا شه، د دې خوریینو مې هم شوق پیدا شه چې یاره موسیقي خو بد چیز نه دی، ښه چیز دی. صحیح ده. نو بس دې ټول هم دې مو هنرمند شو. د اوسه پورې دا دې اوس ښځې راځي پروګرام. ستاسو په دې علاقه ما ته پته ولګېده چې بلا ډېر صلاحیت دی، ډېر ټیلنټ، ډېر ټیلنټ ښکاره شوي نه دي؟ نه دي ښکاره شوي. انشاءالله اوس به ښکاره شي. صاحب په دې وجې دا تاسو چې ما را وغوښتی دې زګي ته که نه، دا مې دې له را وغوښتی چې ما وی دا زما دا کشران چې دي چې دې ښکاره شي، په دې دغه راشي ښکاره شي انشاءالله، چې دې دا مشران ټول مشران دې وپېژني چې دا هنرمند دي. انشاءالله. ډېره مننه، ډېره مننه، ډېره مننه. نو دا خوا کې زلمی چې ناست دی او رباب یې په غېږ کې پروت دی، غواړم چې دوی سره څه خبرې اترې وکړم. برخورداره اول خو خپل نوم راته وښیه او کلی دی کوم یو دی؟ جی السلام علیکم. لاول خو زه ستاسو د لالونو چینل ډېر مننه کوم او ستاسو ډېره شکریا چې په دې دونه لنډ تنګ وخت کې تاسو دونه ټایم ویست او راغلی زموږ سره کېناستئ په دې غریبۍ کې، ډېره مننه کوم. زما محمد کرم نوم دی، زه درګۍ اوسېدونکی یم، ملکنډ درګۍ. ملکنډ درګۍ جی. ښه ښه. او پروفیشنلی زما دا شوق دی. ښه جی. دا دې زده کړی چا نه دی؟ زما خو جی تقریبا 4 استادان دي، کلی کې څه لوکل دي، څه پکې داسې پروفیشنلي لکه فیملی طرفه چې کوم دي هغو دي، 2-3 استادان مې شوقیان دي.
او یو دوه استادان مې چې کوم دي پروفیشنلی د فیملی طرفه چې کوم دا پند دي هغه دي. ها نو دا راته وایه برخورداره چې دا صرف رباب غږی که نه ورسره دوبي سندرې هم وي؟ نه جی زه خو لکه خپل ځاني سنګري نه کوم، رباب پلی کوم او لږ معمولي غونده کې طبله هم پلی کوم خلاصه. چېرته ټلویزیون ریډیو نورو چینلو کې موقع میلاو شوي ده اوسه پورې؟ نه جی موقع نه ده میلاو شوې، بس دا پیله چانس دی چې بس تاسو رالی او کښېناست. خوشحاله یې چې تاسو به موقع درکړو؟ ډېر زیات. او نن سبا چې کوم دا شاعري شروع ده، شاعري ټوله چې کوم ده کچه طرف ته تلې ده، نه پکې مطلب شته د څه شي، نه پکې د معاشرې دپاره څه داسې مطلب شته چې خلک د هغې نه څه مطلب والي او په هغې لار روان شي. نو انشاءالله زموږ په دې پروګرام کې چې نن کم شاعري وشوه، انشاءالله چې د دې نه به راتلونکي واړه واړه چې کم زموږ کول را روان دي هغو به ته هم ډېره پیداوالي د خیره. ډېره مننه لوی شي برخورداره. ملګرو په دې محفل کې نن ډېر ښه فنکاران موجود دي او د دې د فن نه هم تاسو خوندونه اخلئ. غواړم چې دوی خپله پېژندګلي تاسو سره وکړي چېرې یو فنکار څوک دی او د کوم ځای دی. دا یو زلمی چې هارمونیم د دې مخې ته باجه پرته ده او زبردست استاد دی د باجې. پوښتنه ترې کومه سندره به تاسو غزل یا سندره به تاسو واورئ، خو د هغې نه مخکې د ده سره لږه یو څو خبرې کوم. نو برخورداره نامه دې څه ده؟ زما هو جی پهله تاسو سره سلام کوم. د لالونو چینل شکریا ادا کوم چې دومره ټایم یې موږ له راکړو. زموږ مشران یې راغوښتي دي. زما نوم نادر دی، زه د صوابۍ اوسېدونکی یم، شوی ډې ترکۍ کلي. ښه د ترکۍ؟ او جی شهرام خان ترکۍ. شهرام خان ترکۍ، عثمان خان. او جی عثمان خان زموږ ملګري دي که نه؟ او جی د هغې اوسېدونکی یم. ښه خاص دروانخیلو محله کې پاتې کېږو. د فن سره مو ډېر زیات شوق دی او مینه مو د ورسره. زموږ دا مشران هم په موږ باندې، تاسو هم په موږ باندې ډېر ګران یې چې د مینهوالو سره مو میلاو کړلو، د چینل نه مو راوستلو، دا دومره ټایم مو راله راکړو. زما دې سره د 3 کالو نه مې ورسره شوق دی، دې فن ته راوتی یم، دې فیلډ ته. شوقیه راوتی که نه کورنۍ کې څوک فنکار و؟ او جی د ماما هیلې طرفه مو د نور جمال استاد چې کوم دی دا زما ماما کېږي او د پلار کورنۍ مې چې کوم دی هغه ټوله کسابي کي، هغوی کې څوک دا فن نه کوي. او بس دا دې بیا چا نه یاده که دا باجه؟ دا زما استاد دی رضا الله نوم یې دی ترکۍ کلي، او هغه هم دې فیلډ کې دی او لکه ډېر محنت یې کړی دی. د استاد امجد ملنګ د رور شاګرد دی، دا هغه نه مې بیا دا باجه زده کړې ده او دغه شان ورسره ګانه هم کوم، ګانه مې هم ورسره زده کړې ده. نو ستا باجه خو به د کتونکي اورېدونکي واوري چې بېشکه ښایسته باجه غږي. یو خواص هغه دا چې څنګه چې نن تا د ښایسته کلام انتخاب کړی دی، د ساز سره سره د ښه کلام انتخاب چې دی دا د فنکار د کامیابۍ ضمانت دی. نن د تاسو وګورئ دا طبله ده او دا رباب دی او دا باجه ده، دغه یو څو سازونه دي چې دا زمونږ هغه روایتي سازونه دي. دې کې چې کوم خوند او مزه ده دا په نورو سازونو کې نشته. مننه او الله دې کامیاب کا. انشاءالله دا موقع مې درله په دې چینل درکا او انشاءالله زما په پی ټي وي باندې یو پروګرام شروع کېدو ولې د خوند رنګ او د هغې څو پروګرام موږ ریکارډ کړي دي خو بیا بند شوي، بیا شروع کوم انشاءالله. زه به کوشش کوم چې تاسو ټول راوغواړم. اډیشن دغه و چې تاسو پاس شوئ د اواز په امتحان کې. یک ډیر غم دې پړوي نو بیخي به درې نه هېر شي، او زما سره لکېنه نو ستا کې به درې نه هېر شي. و زما په دواړو لاسو کې زنځیره داسې شړنګېږي، و قسم دی لیونی چې خپل بنګړي به درنه هېر شي. و منیر داسې خبرې کوي چې اوبه ورته جاړې، یا منیر داسې سړی دی چې سړی لیونی کي. و
ته چې زی لمانه زه دې نه ستا رب مشنا ستا په مخ دې خشي ماته مه وایه چې زه مشنا ته چې زی لمانه زه دې نه ستا رب مشنا ستا په مخ دې خشي ماته مه وایه چې ستا په مخ دې خشي ماته مه وایه چې برکت سجما چې مینه دې رښتیا نه به وایي برکت سجم چې مینه دې رښتیا زه څومره ساده ومه چې پته مینې د ماشنا ستا په مخ دې خشي ماته مه وایه چې ته چې زه لمانه زه دې نه یې ستا لبو مشنا ستا په مخ دې خشي ماته مه وایه چې ستا په مخ دې خشي ماته مه وایه چې زه مجنه ستا په مخ دې خشي ماته مه وایه چې بن بنا کې په دې تنظیم کې اجمل خان ډېر لوی کردار دی یاره ډېره مننه خوشحاله اوسئ اجمل خان لږ دا مایک خولې ته نږدې کړئ صحیح دی ریکارډینګ تاسو وایس ریکارډینګ او دا بلا سیسټم دی سره لږ دا ووایه خلکو ته چې دا څه شی دی که بیا د چاپکاري کې دا مایک نږدې کړئ قاجي د ټولو نه خو
مخکې مونږ ستاسو ډېره شکریا ادا کوو د لالونو چینل چې تاسو مونږ له وخت راکړو او زمونږ نه مات ګوټ فنکاران مو اورېده بایي زمونږ خو دا اړه و چې داسې څوک راشي او بایي زمونږ د لکان مخامخ کې سکرین ته راغلی م دي په سکرینو خو داسې نه دي چې چینل دی که نه نو صاحب په دې ډېر خوشحاله شو ستاسو هزار مننه بل زه چې کوم سیسټم چلوم دا ساوند دی ته وایي ساوند سیسټم دی ساوند سیسټم دی جی او لون خوړ کې ستا دغه دی به دا مایک ما ته ګوره دا مایک خولې ته ونیسه صحیح دی جی د لون خوړ کې د خپل دکان دی څه شي دی او جی د ساوندونو دکان مې دی ربابونو دکان مې دی ها ربابونو څه مطلب جوړې خرڅې ربابونه جی راوړو خرڅو ګوډې تارونه اچو خرڅو ها او دا ساوندونه دي را سره دوه درې ساوندونه دي را سره مکسر دی بس دا د فنکاران چې پروګرام لذینو تا نه وړي او جی نو نن سبا پروګرامونه کیږي تاسو په علاقه یاره صاحب نن سبا خو پروګرامونه لږ خراب مدم شوي دي او جی مدم شوي دي ها نه هغه مزه نشته خو بیا هم د بیټوکو ګپونه پښتانه لګي خپل کلچر جمدې ساتي او جی نه ګپونه شته او اوپن پروګرامونه نشته خپل خو د تعلق د موسیقي یا د فن سره نشته یاره جی شته ها او جی تب خپل تبلیغ غوما ها او جی تبلیغ خلو دا د دې نه خو موږ نو خبر چې تاسو تبلیغ غوي او جی سما ته ګوډه تبلیغ غو ها نو دا هنر شوقیه ده کنه یاره جی بس مونږ تعلیم مو کو د سم پورې متعلم کو ها بیا مو منډه تړلې نو کرے د پاره مواله خو سجاب نه ملاو دا د مشرانو پندې نو مونږ وې چې دا خو پندې خامخا کول غواړي اوس نشته نو بس هغه سره مشورو کو شو مم دې وسره د شوق نه بغیر یو کارم نه کیږي سیبا شوق مو سره تاسو په دې سیمه د فن قدردان ډیر دي په نسبت د نورو علاقو مو کتل چې دلته صبر خلک د چا په ځای کې د عارف خان صاحب او د ارشد خان دي دې په ځای کې چې دې مونږ ته کوم عزت او کوم درناوی یا ګلنهار اجي صاحب داسې نورو ملګرو د دې نو ما ته اندازه ولګېده چې دا د فنکارانو قدردان دي خوشحاله شم په دې باندې بیا تاسو ډېر همت ډېر محنت وکړو زما سره په دې پروګرام کې سهار نه لګیایي دا ریکارډینګ کوئ او د اډیو ریکارډینګ انشاءالله دا به په ریډیو هم نشر کېږي یوازې دا نه چې دا به په چینل ځي دا به په ریډیو هم نشر کېږي نو عزتمند شئ او خپل شوق برابر جاری ساتئ ولې نه ګورې وما ته سم پسه زیاتوي د غم زدا او غم پسه ستا په غم کې چې ما وینې علم جاړي جړوي را سره نور علم پسه زرخمان په خپل ګرم یم چې مین یما خدا نور علم میں بولی گرم پسا چتالی کلے دے او کدا مالی کلے دے چتالی کلے دے او کدا مالی کلے دے دسڑا پا دروازہ میں مصطفیٰ لکھ دے دسڑا پا دروازہ میں مصطفیٰ چتا لکھ دے او کلام لکھ دے چتا لکھ دے او کلام لکھ دے
वैना शुम ची संगा होदा चाले कले थे लागम ये पास बारिशे औला ले कले थे रजड़ा पदरवाजा में मुस्तफा लिखल दे मालिक ले दे